مننه. موږ د هغو بختورو په کتار کې نه یو د چا چې ژوند ستا په ټټر لکه لونګ تېرېږي. په سپین رخسار یې د رپان د بڼو سیوری ښکاري. ته واروسی لښکر د واورو په سالنګ تېرېږي. د پروګرام په دې برخه کې بیا هم خوست ته ځو او له خوست څخه رابولو علي اکبر پروانه. وایي دا پر مونږ پسې وچ راغلی دی، دا پر مونږ پسې وچ راغلی دی او دې وطن ته د سپي مچ راغلی دی. او مننه. وایي دا پر مونږ پسې وچ راغلی دی او دې وطن ته د سپي مچ راغلی دی او په پښتو ور سره نه پوهېږو خدایه آی تھینک یو ویری مچ راغلی دی. وایي دا پر مونږ پسې وچ راغلی دی او دې وطن ته د سپي مچ راغلی دی او په پښتو ور سره نه پوهېږو خدایه آی تھینک یو ویری مچ راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. همزولو کشرانو و مشرانو او همدا شان د ولی صاحب په اجازه نظم دی، خو د نظم څخه مخکې یو څو کړی دي. وایي مینه یې مه کوه هجران به درته ګران پرېوځي، مینه یې مه کوه هجران به درته ګران پرېوځي او زړګي امن سجانان به درته ګران پرېوځي. او غلط چې نشي کلمه د مینې ونه وایې، غلط چې نشي کلمه د مینې ونه وایې، اوسني وخت کې دین ایمان به درته ګران پرېوځي. او دلته د ښکلو مینان رقیبه مه تنګوه او ګني ټپه او یا قربان به درته ګران پرېوځي. او په تا مو هم وغنم رنګلالیه خوله ستړې شوه، په تا مو هم وغنم رنګلالیه خوله ستړې شوه او چې موړه لال د بدخشان به درته ګران پرېوځي. او ای د نړۍ زورواکو خلکو دلته مه رادرومئ، ای د نړۍ زورواکو خلکو دلته مه رادرومئ او زمونږ دا خوار افغانستان به درته ګران پرېوځي. نظم ته راګرځم. وایي د خپل قلم څخه مې ډېر یریږم، د خپل قلم څخه مې ډېر یریږم چې د زړه حال را نه غزل نه کړي، خو وکړم څه چې وي له غزلو څخه یوه کرښه هم به له غزل نه کړي. وایي له دې بدرنګ مې یره راځي چې بیا مې وران ښکلی کابل نه کړي، چې مې دا ښکلي په پیسو وانخلي چې خپل وطن را څخه خپل نه کړي. او دا ورځ یې خپلو ته چوټي وروه، دا ورځ یې خپلو ته چوټي وروه چې کله دوی دا تماشه جوړه کړه چې کړې یې خپله مڼۍ خپله ورانې، زما نیوو ته یې بانه جوړه کړه د دوو مڼو د ورانېدو په خاطر، بیا یې پر مونږ کربله جوړه کړه چې نیول ورته بیخي ارزان شي، له هر افغان یې القاعده جوړه کړه. وایي دا ورځ یې خپلو ته چوټي وروه چې کله دوی دا تماشه جوړه کړه چې کړې یې خپله مڼۍ خپله ورانې، زما نیوو ته یې بانه جوړه کړه او د دوو مڼو د ورانېدو په خاطر بیا یې پر مونږ د کربله جوړه کړه او چې نیول ورته بیخي ارزان شي، له هر افغان یې القاعده جوړه کړه. د شهید رحمت ولی په یاد کې. او دا مو د دین او د وطن دښمن دی، دا زموږ ښکلي امامان قتلوي چې په چا دین ولاړ دی یا نه پرېږدي راڅخه هغه مسلمان قتلوي. د القاعده په تور یې سوځي رانه، دا بېګونه ورزشکاران قتلوي، درنه وتلی د ایمان پښتون او ته ورته ګورې د ستا ځان قتلوي. او دا مو د دین او د وطن دښمن دی، دا زموږ ښکلي امامان قتلوي چې په چا دین ولاړ دی یا نه پرېږدي راڅخه هغه مسلمان قتلوي. د القاعده په تور یې سوځي رانه، دا بېګونه ورزشکاران قتلوي، درنه وتلی د ایمان پښتون او ته ورته ګورې د ستا ځان قتلوي. او ځینې مشران مو پر خپل ځان خرڅوي او په بدله کې ترې ډالر اخلي، جوړه یې هر کور ته د تلو لاره شوه، تلاشي ځکه په خپل سر اخلي. د شتګر چرته دی بانا لټوي، غله دی له ښځو نه مضر اخلي، په دغه پوه شئ چې وطن هم رانه څخه دین د پیغمبر اخلي. مننه. ځینې مشران مو پر خپل ځان خرڅوي، په بدله کې ترې ډالر اخلي، جوړه یې هر کور ته د تلو لاره شوه، تلاشي ځکه په خپل سر اخلي. د شتګر چرته دی بانا لټوي، غله دی له ښځو نه مضر اخلي، په دغه پوه شئ چې وطن هم رانه څخه دین د پیغمبر اخلي. د هر یو کور یې دروازې ماتې کړې او په دې باندې چې القاعده لټوي
جامې د ښځو شین د کلف مات کړي او ستا په صندوق کې اوسمه لټوي. هغه عالم چې قانون نه مني. مننه. او د هر یو کور یې دروازې ماتې کړې او په دې باندې چې القاعده لټوي جامې د ښځو شین د کلف مات کړي ستا په صندوق کې اوسمه لټوي. هغه عالم چې قانون نه مني زی پسې هره مدرسه لټوي نیسي یې څوک یې تپوس نشي کوی ورته به ځای د کیوبه لټوي. او ظلمونه کړه نه ظلمونه کړه خو دې ته فکر کوه چې د پښتون نامه مې هېره نه کړې او رقیبه نن قیم به وسه خیر دی او تل د ګټون نامه مې هېره نه کړې اوس به د جنګ بری د ستاسو وي خو بخښنه غواړم ظلمونه کړه خو دې ته فکر کوه او چې د پښتون نامه مې هېره نه کړې او رقیبه نن قیم به وسه خیر دی خو د پرون نامه مې هېره نه کړې اوس به د جنګ بری د ستاسو وي خو تل د ګټون نامه مې هېره نه کړې او چې پر موږ مرګ ستړی لا نه شو ختم داسې ژوندون نامه مې هېره نه کړې. او د قرآن پاک یې کړه چې نښه جوړه او په خواشینۍ بس کې څه ختمه کړه دا امسوري په غوښتو سره یې دا دومره لویه معامله ختمه کړه هغه چې جوړ یې و کارتون د نبي. نن د قرآن پاک یې کړه چې نښه جوړه په خواشینۍ بس کې څه ختمه کړه دا امسوري په غوښتو سره یې دا دومره لویه معامله ختمه کړه هغه چې جوړ یې و کارتون د نبي وشوه غلطي پر دې بیا ختمه کړه خو داسې نر مسلمان نه شو پیدا چې اړیکه ورسره ختمه کړه. زما د پاک رسول الله وارثان زما د پاک رسول الله وارثان په خدای چې ټول یې ترې جلونه ډک دي هره لحظه پرې د قیامت تېرېږي له زنځیرو یې پښې لاسونه ډک دي دغه ظلمونه یې انجیل روا دي که هسې مونږ ته یې زړونه ډک دي دا نن بې وسه یم چې هېڅ نه وایم او که نیله ډېر مو قبرونه ډک دي. له بیا ویلو څخه تېرېږم نه زموږ دی وایي که د شمال کړي او پنجاب دې کړي خو پښتونستان د غلامي نه منو تل به په لار د پلار نیکو باندې ځو موږ افغانان د غلامي نه منو او زموږ مشران د که ډالر خوښوي موږ ځوانان د غلامي نه منو تل به د غاندو په شیرونو باندې او موږ شاعران مننه. او که د شمال کړي او پنجاب دې کړي خو پښتونستان د غلامي نه منو تل به په لار د پلار نیکو باندې ځو موږ افغانان د غلامي نه منو او زموږ مشران د که ډالر خوښوي موږ ځوانان د غلامي نه منو او تل به د غاندو په شیرونو باندې او موږ شاعران د غلامي نه منو. او چې خوله وي زما اواز د بلو باسي چې خوله وي زما اواز د بلو باسي د داسې خولې خو ماتول دي پکار چې ځان زما وي او واک بل پرې کوي په خدای چې خود د ځان وژل دي پکار شراب خو نه یادوي بس دا وایي چې د کوکنارو ورکول دي پکار چې وي شاعر سپینه وینا نه کوي او ترې نه د ژبې غوڅول دي پکار. او د یوه پر ځای مې چې شپېته قتلوي او ظالمه څنګه دې پرې زړه کېږي هېڅوک له ویرې داسې ویلی نه شي چې دا هغه بد کېږي که ښه کېږي د دغه ظلم انتها کومه ده چې رڼا ورځ وي پر ما شپه کېږي زه خو هر افغان خو څه ویلی نه شم او بیا خو مې ځای ګونته نه مه کېږي. او دا یې له نیویارک مڼونه خوند اخلي او زما د خټو په کور بم غورځوي نه مو اختر نه مو ښادي معلومه او په هر یوه حال پر ما ماتم غورځوي او د ده بچي په خندا نه مړېږي او زما بچي له سترګو نه م غورځوي د خوشحالۍ تمه تر هېڅ مه کوئ دا مو والله په زړونو غم غورځوي. خو دا دې هم واوري چې خپل لاسونه خدا دې هم واوري چې خپل لاسونه او د خپلو مټو څخه پرې وګڼي نیت چې کوي څوک په افغان د راتلو اول د ځان خاورې یېرې وګڼي انجام به وي د هغو نورو په شان او هم راپاتې د وسلې وګڼي زما د خاورې هره سیمه سیمه او د ځان لپاره مقبرې وګڼي. او ولی صاحب له بلې خوا دا کوز عاشق یې څه دی له بلې خوا دا کوز عاشق یې څه دی زما په کور پورې کور دی چې د وخت فرغون ته چې هره لحظه د ډار سجدا باندې نسکور دی چې ګني له لوږې مري خو ما نه پرېږدي له هر سړي یې کړی پور دی چې د هلاکت وزر یې شوي دي نو رنګ یې میږي په شان تکتور دی چې او له بلې خوا دا کوز عاشق یې څه دی زما په کور پورې کور دی چې او د وخت فرغون ته چې هره لحظه د ډار سجدا باندې نسکور دی چې ګني له لوږې مري خو ما نه پرېږدي له هر سړي یې کړی پور دی چې د هلاکت وزر یې شوي دي نور رنګ یې میږي په شان تک تور دی چې او زما په غوږ کې شرنګېده چې راته
زما په غوږ کې شرنګېده چې راته اوس یې له هغې ګونګري شور ووتو هله پورا به د کابل ارمان چې کله اټک د رنګه تور ووتو چې کله پوه شو چې بلا راغله زمونږ د کلي مننه او زما په غوږ کې شرنګېده چې راته اوس یې له هغې ګونګري شور ووتو هله پورا به د کابل ارمان چې کله اټک د رنګه تور ووتو چې کله پوه شو چې بلا راغله زمونږ د کلي نه یې کور ووتو له ځان د سا هم په وتو وګڼي چې د کلدارو نه یې زور ووتو افسوس په دې راشي د نن پښتنو چې تیر تاریخ ګورم او ځان ګورم چا مو پیسه چا مو کړه ښځه غوره که مې کشران که مې مشران ګورم په دغه دواړه ورکړل که یې غیرت که یې ایمان ګورم چې دې بدرنګ ته سر ټیټي کوي اوس بت پرستي کړي چې افغان ګورم او زما په ګران وطن کې څه دي روان زما په ګران وطن کې څه دي روان او شاعر له هغسې جانان ستایي او زما له وطنه کربلا جوړه ده دی له چارګل ستایي پېزوان ستایي زما په هر کور کې ماتم جوړ شوی دی له قانون او زلفان ستایي خوار دي چې هغه شاعران دي خوار شي په نن سبا کې چې خوبان ستایي او ډېره بې ستره غوندې ښکاري والله ډیره بې ستره غوندې ښکاري والله د غیرت نایم و نقاب غواړي د اتفاق اوربل یې هېڅ نه لري رانه د یو والي ګلاب غواړي او وایي ترې تنګ یم رانه وایي شړی وطن مو بیا یو انقلاب غواړي دا غیر مذهبي داسې نه سمیږي او د خدای د لوري نه غذاب غواړي او اخري مقطع دي وایي د پروانه چې سپینې وایي له دې بدرنګو نه تندی سوځي دا چې له درده ډک شعرونه لیکي ګني نور څه دي خو زړګی سوځي خزان یې هسې هم له اور سره وي ژاړي په دې چې پسرلی سوځي نه یې له رنګ نه یې له بوی خوند اخلي ګلاب یې سوځي او ببری سوځي مننه کوم له توجه څخه له پروانه صاحب نه ډېره مننه